أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما بیشک خبردار بلندا المؤمنون الذين مؤمنان هغه کسان دي آمنوا بالله ورسوله چې دوی ایمان راوړل دي په الله تعالی باندې او د هغه په رسول باندې واذا كانوا معه او هر کله چې وي دوی د سره على امر جامع په یو داسې کار جامع چې اجتماعي وي لم يذهبوا ندوی نزي حتی یستأذنوه تر دې پورې چې اجازت وغواړي دوی د پیغمبرنا حتی یستأذنوه تر دې پورې چې دوی اجازت وغواړي د دنا ان الذين بشک هغه کسان یستأذنونک چې دوی اجازت غواړي ستانه اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي یؤمنون بالله ورسوله چې دوی ایمان لري په الله تعالی باندې او د هغه پر رسول باندې فاذا استأذنوك پس هر کله چې دوی اجازت غواړي ستانه اے محبوب صلی الله علیه وسلم لبعد شأنهم د بعضی کار د دوی لپاره فاذن اجازت ورکا لمن شئت منهم هغه چاته چې ته غواړي د دوینا واستغفر لهم الله او بخنه غواړه د دوی لپاره د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم بشکا الله تبارک وتعالى بخون کی او مهربان دی لا تجعلوا تاسو مجوړوي دعاء الرسول بلنا د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بینکم پخپل مینس کی که دعاء بعدکم بعدن پشانت د بلنې د باز استاسونا د باز نور لرا قد يعلم الله الذين په تحقیق سره پیجنی الله تبارک وتعالى هغه کسان یتسللون چې غلی اوزي غلی یو الختشی منکم د تاسونا یوازن په غلی کشیدو سره یا یتسللون چې روغن دی اوزي منکم د تاسونا لوازن په غلی طریقې سره فليحذر الذين پس پکار د چې اوریږي هغه کسان یخالفون عن امره چې دوی مخالفت کوي د حکم ان تصيبهم فتنه چې وبرسیږي دوی ته مصیبت او یصيبهم یا به ورسیږي دوی ته عذاب الیم عذاب دردناک الا خبردار ان لله بشکا د الله د پاره دی هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي قد يعلم په تحقیق سره پوهیږي الله تبارک وتعالى وانتم علیه هغه حال چې تاسو یې په هغه باندې ويوم يرجعون الیه او په کوم ورځ به چې دوی واپس کولی شي د طرف ته فینبئهم خبر به ورکړي دوی ته بما عملوا په هغه څه چې دوی کړي دي والله بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې په هره